2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4 بېلابېلو ټولګټو پروژو چارې پیل شوې. د نږدې 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د مهترلام ښار په داخل کې د مهترلام ښاروالۍ په مالي لګښت د 4 بېلابېلو ټولګټو پروژو چارې نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د مرستیال حاجي عبدالعزیز، د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي او د ښار د یو شمېر مشرانو په لاسونو پیل شوې. په دغه پروژو کې د ښار په بېلابېلو ساحو کې د 162 مترو په اوږدوالي او د 7 مترو په پراخوالي د 2 سړکونو کانکریټ ریزي، د 920 مترو په اوږدوالي د ویالو پخول، د 92 مترو په اوږدوالي د پلو لارو جوړول، د 20 عدده کثافتدانیو او د څارویو په منډهي کې د اوبو د ذخیرې او اطاق جوړول، او دغه راز په نوي جوړیدونکي تفریحي پارک کې د 2 سیټه تشنابونو او یوې حلقې سا کیندل شامل دي چې د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي له لوري د ولایت مقام ته په تخنیکي برخه کې معلومات وړاندې شول. د پروژو د چارو د پیل پر مهال لغمان والي عبدالجبار نعیمي وویل چې د لغمان د هرړخیز پرمختګ او آبادۍ لپاره قوي اراده لري او په دغه لار کې به د لغمان د خلکو د هوساینې لپاره خپلې هلې ځلې نورې هم ګړندۍ کړي. ښاغلي نعیمي د پرمختیایي پروژو په تطبیق او ساتنه کې د ولس همکاري اړینه وګڼله او له ولسونو یې وغوښتل څو د امنیت په ټینګښت کې د ولایتي ادارې ملا ور وتړي چې ولایت مقام او ولایتي اداره وشي کولی د ولسونو د هوسا ژوند او د دې ولایت د پرمختګ لپاره لا نورې پرمختیایي پروژې تطبیق او عملي کړي. لغمان والي ټولو اړونده ادارو په ځانګړې توګه مهترلام ښاروالۍ ته جدي لارښوونه وکړه څو په دقیقه توګه د دغو پروژو ترڅنګ په لغمان کې د ټولو روانو پروژو له چارو په دقت سره نظارت او څارنه وکړي او د کار د کیفیت په برخه کې خاصه توجه ولري.